زه دغه د کولمو میکروب لرم، بس هیڅ مې صورت وده نه کوي. دوا چې خورم ښه یم چې دوا پرېږدم مثبته مریض یم. ډاکټر راته ویلي ورته د کولمو دغه معاینات چې وکړي ورته د کولمو میکروب لري. بس دا چې تریخ شي خو بسونه سم خوړلی چې تریخ شي وخورم عذابېږم. د کولمو میکروب چې ګولۍ خورم ښه یم چې ما چې ګولۍ خلاصې بل دغه رقم مریض یم. دی درته نه دي ویلي چې د کولمو په میکروب کې څه رقم میکروب لري؟ د کولمو خو په زرګونه میکروبونه دي. والله صاحب هغه راته ویلي زه یو وارې کندهار ته ولاړم، بیا کوټې ته ولاړم. کوټې چې ولاړم هلته راته وویل چې ته دغه ستا په کولمو کې دانې دي، بس دا دانې چې بیا یاد یو وخت چې ګرځم نو بس وینو نوم د کولمو سره لږ لږ دی. داسې عذابېږم چې بس یاد دې بس ډېر تشناب ته ځم چې ولاړ شم بیا چې دغه ولاړ شم بیا بېرته چې راشم بیا مې زړه غواړي بیا ولاړ شم بېرته راشم. بس دغه شپه په کولمو کې خو به د تاو نه راځي؟ بس وینه هم ورسره وي. په کولمو کې د تاو راځي یا تاو هیڅ شی نشته. سهار د خوا نه د وضعیت خرابوي؟ د وضعیت مې ټول عمر داسې دی بس چې دون میکروسکوپ راشم راستړی کېږم، که کار وکړم داسې ستړی سم پاسې مې شی بره نه کېږي. ځینې دوستان داسې دي چې هغوی د کولمو ډول ډول ناروغۍ کیدای شي ولري. کیدای شي کولمې چې دی خونریزي ولري، یعنی یو ځای چې دی د کولمو خراب شوی، تخریب شوی، شړېدلی یا زخمی شوی، د هغې له امله ورته ستونزه پیدا شوي. ځینې کیدای شي د امیب چینجیان ولري، ځینې کیدای شي کولمې بندي، یو ایسی بندی، هغه کیدای شي د دانو له امله یې، کیدای شي د وینې د غوټه پاتې کېدو له امله یې، کیدای شي د غایطه موادو بندښتي. نو په ټوله کې په کولمو کې ستونزې ډېرې پیښیږي او کولمې د مرضونو مور هم کیدلی شي، ځکه د مرضونو مور کیدای شي چې په کولمو کې معمولا غایطه مواد دي او د هغې نه چې دی هغه مواد کوم چې وجود ورته اړتیا لري هغه ترېنه جذبېږي، نور غایطه مواد چې دی بیا افرازېږي، په بخښنې اخراجېږي. نو په داسې حالاتو کې مشخصا زه یوه مشوره تاسو ته نشم درکوی چې په هغې سره ستاسو ستونزه حل شي، ځکه زه باید پوه شم چې دننه په کولمو کې څه روان دي او اساسي ستونزه څه شی ده. د هغې د خاطره باید ډاکټر ته لاړ شئ، ابډومینل معاینات وکړئ، یعنې دننه په ګېډه کې وګورئ چې څه روان دي، څه خبره ده. الټراساونډ هم کولی شئ، د هغې نه انځور اخیستنه باید وشي د کولمو. دا یو معاینات دی چې باید ترسره یې کوي. یوه خبره. دومه خبره دا چې کومه ستونزه تاسو وایئ چې تاسو ترېنه په عذابېږئ، تشناب ته ډېر ځئ، څو کارونه وکئ دغه علایم به مکملا له منځه لاړ شي. کلک خواړه مه خورئ، مرچکداره خواړه مه خورئ، مایعات ډېر وخورئ، سپک خواړه لکه سابه، سبزیجات، جوس دا وخورئ، میوې ډېرې وخورئ په ځانګړي ډول. اوس د امرودو ښه موسم دی، امرود ښه فوقالعاده وخورئ، دا د کولمو دپاره ډېر ښه دي. او څومره چې کولی شئ اوبه وڅښئ په ځانګړي ډول. سهار کې مخکې له دې چې تاسو سباناری وکئ، یو ساعت مخکې یو ګیلاس اوبه حتما وڅښئ. خوږ اوبه هم باید پاکې اوبه، مدني اوبه یا جوش شوي اوبه. نو دغه کارونه سپکه خواړه خوړل، هغه کوم چې ما ویلې، دا کارونه که چېرته تاسو تکرار کوئ اصلا به دغه علایم ونه ګورئ او روغ و جوړ به وئ. تر څنګ یې که چېرته تمرین وکئ نو نور علا نور. دا خبرې یو ځل چې د یوې هفتې دپاره دا کارونه وکئ. که چېرته ورسره ښه شوئ ډاکټر ته مه ځئ، که چېرته ښه نه شوئ راسره اړیکه ونیسئ چې دفتن په دومه مرحله کې چې مشورتي مرحله ده په هغې کې زه تاسو معرفي کړم ډاکټر ته او درته ووایم چې ډاکټر ته لاړئ، کوم کارونه ډاکټر کوي او کومې پوښتنې باید تاسو د ډاکټر نه وکئ. نو انشاءالله موضوع مو اخیستې ده. کلک خواړه به نه خورئ، مرچک به نه خورئ، سپک خواړه به خورئ، سبزیجاتو ته به مخه کوئ، جوس به نوشیجان کوئ، لبنیات به خورئ، د شپې د خوا نه به ډېره ډوډۍ نه خورئ. د دې تر څنګ څومره چې اوبه څښلی شئ څکئ به، تمرین به کوئ ورسره، نو روغ و جوړ به شئ، دغه ستونزه به حل شي او له منځه به لاړ شي.